کونړ په سیند باندې چې کم د برق دپاره کم بند جوړیږي یا ډیم جوړیږي، افغانان ورونو دا داسې وي چې انشاءالله دا کار شوی دی چې صرف د افغانستان اوسنی حکومت امر ورکي او تاریخ مقرر کړي، نو موږ او تاسې ټول افغانان به قرباني ورکوو که نه به ورکوو. انشاءالله موږ په خپلو افغانانو باندې دا یقین دی چې د خپل افغانستان د پرمختګ دپاره، د خپل افغانستان د جوړېدلو دپاره به یو بل ته لاس ورکوو. افغانان ورونو څومره چې په اروپا کې تاسې ته دا هېوادونه ښکاري، جرمني، فرانسه، د دویم جنګ جهاني نه وروسته دا مکمل خاوره سره خاوره وه، مګر همدغه خلک راپاڅېدو، حکومت او ولس یو بل ته لاس ورکړه او دا اروپا یې جوړه کړه، دا جرمني او دا فرانسه او دا ایټالیا او دا ملکونه یې جوړ کړه. نو زموږ او ستاسې افغانستان الحمدلله جوړ دی. او زه یو بله خبره کوم، که چېرته اوسنی حکومت د افغانستان په خارج کې چې کوم افغانان دي امر پرې وکړي، او زه ستاسې نظر هم غواړم چې یاره هر یو افغان چې په خارج کې وي، خصوصا په اروپا، په جرمني یا په استرالیا یا په امریکا یا کاناډا یا په لندن دې ځایونو کې وي، د پامیل په سر یا 1000 ډالره یا 1000 یورو یا 1000 پونډه دا د پامیل په سر باندې دي د دې بند دپاره چې په کونړ په سیند باندې جوړیږي. او چې کوم ځان ته د مجرد دي 1500 یورو یا 1500 پونډه یا 1500 ډالره دی، هر یو افغان تقریبا دې ته تیار دی. کېدای شي بعضې افغانان د دې نه ډېرې ورکړي، په میلیونهاو ورکړي، خو دی هغه کم تعداد موږ ټاکلی دی. او انشاءالله چې موږ په هر محفلونو کې کینو، قسم دی چې همدا خبرې کېږي چې کله به دا حکومت اعلان کوي چې موږ په دې بند کې کومک وکړو او د افغانستان جوړ کړو، نو صرف موږ د اوسني حکومت نه دا غوښتنه ده چې څومره زر ته زره کېږي د دې اعلان وکړي، او انشاءالله موږ افغانان به د خپل وطن په خپله جوړو او موږ ټول لیوالتیا لرو. قسم دی چې د کور سامان خو خرڅ کړي افغانان او دغه بند پې جوړ کړي، نو دا به ډېره مزه وکړي چې الله دې وکړي چې زر کېږي دغه اعلان دغه اوسنی حکومت وکړي او دغه د کونړ په سیند باندې دغه بند جوړ کړي چې انشاءالله موږ خپل حریف ته یو زبردسته ضربه ورکړو. او د افغانانو د غیرت خبره ده، انشاءالله افغانانو همیشه غیرت کړی او په غیرت باندې انشاءالله جنګونه هم کړي دي. په الله سپارم دغه ویډیو مو ګوري د کونړ د بند، موږ آماده یو انشاءالله چې کله د اوسني حکومت امر وکړو انشاءالله چې دې ځینه به په بیلنهاو ډالر ځي. خدای په امان. ښه راغلاست. طالبان وایي پر کونړ سیند د برېښنا بند جوړولو پلان لرو. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت مسلکي مرستیال مجیب الرحمن اخونزاده پر کونړ سیند د برېښنا بند د جوړولو د پلان خبر ورکړی. نوموړي ویلي چې د دغه بند د جوړولو سروې شوي، خو د لګښتونو د ډیروالي له امله سملاسي دا پلان نشي پلي کولی. نوموړي نه دي ویلي چې په ځانګړي ډول پر دې بند جوړولو څومره لګښت راځي، خو ډیره کړې ده چې د مرستو او امکاناتو د موندلو په لټه یې دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د یاد شوي بند له جوړېدو سره به 1.5 زره جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه او 45 میګاواټه برېښنا به وپنځول شي. هغه د کونړ سیند په اوږدو کې د اوبو د نورو بندونو د جوړېدو د پلان خبر هم ورکړی. په وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو ګڼو افغانانو د کمپاینونو له ترسرولو سره پر کونړ سیند د برېښنا بند د جوړولو غوښتنې کړي دي. کونړ سیند له څو لسیزو راهیسې بې پوښتنې او وړیا خیبر پښتونخوا ته د پاکستان په ګټه بهیږي. په داسې مهال کې چې د دغه ولایت او ختیځو ولایتونو نورو اوسیدونکو ته یې د نه مهارېدو له امله وخت پر وخت تاوان رسیږي. پر دغه سیند د بند جوړېدو غوښتنې له ډېره وخته کېږي او د بېلابېلو واکمنیو چارواکو یې ورته ژمنې کوي، خو وګړي ورته د شک په سترګه